کابل ښار کې یوې نوې او معیاري نانوایي په فعالیت پیل وکړ. د آریا انصاف په نوم دغه نوې جوړه شوې نانوایي د کابل ښار په تایمني سیمه کې فعالیت پیل کړ. مسؤلین وایي چې په معیاري توګه ښاریانو ته ډوډۍ پخوي چې نوي وسایل او ماشین آلات یې له بهر نه راوړي او په کم وخت کې زیاتې ډوډۍ پخولی شي. همدارنګه د روغتیا وزارت او د ښاروالۍ له لوري چې کومې سپارښتنې ورته کیږي په ښه توګه پاملرنه ورته کوي او خلکو ته په وزن پوره او پاکې ډوډۍ چمتو کوي. افغانی بالا از مصرف شد. انشالله ما به خاطر ازی که مردم خود خدمت چا یک چیز صفا و سوترا تقدیم کنیم برای مردم. کمی بیمار دکان بخیر امروز افتتاح ختم میشه بخیر امروز افتتاحش کرده. از نگاه سی بهترین یک نانوایی است که در سطح کابل که یک نانوایی فعلا ساخته نشده و تمامش به سیستم صحت عامه و امور غذایی صحت عامه بسیار واقعا بهتر و خوبتر آماده شده. یک نانوایی در سطح شهر کابل نیست. این خبازی انشالله با یک سیستم گفتم بهتر هم برتان که مدرن تیار شده از طریق نظافتش صفایی پاکیشان باید بی‌نظیر باشه در شهر کابل. خبیر ماشین خمیر دارد که دیگه هیچ به این چیزی ضرورت نیست که دیگه کسی دست بندازه یا چیزی خود ماشین تیار میکنه. کارگر سرش انشالله به آماده میشه. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د بیلابیلو کاروباریانو په خدمتونو کې ښه والی رامنځته شوی دی. د کابل ښاروالۍ له لوري د خوړو د کیفیت او پاکوالي څخه جدي څارنه د دې لامل شوې ده چې په هوټلونو او نورو د خوړو په تولیدي شرکتونو او هټیو کې خلک په ښه او معیاري توګه پاک خواړه ښاریانو ته وړاندې کړي.